طالبان جنو نه وارخطا کېږي چې ما علم حاصل کړې زه به نو بیا چش خورم بعضې بعضې سره بیا داسې سوچې در ملایې اوس هم مزدوري م پر شوه ده خلکو سره د ملا قدر نشته بس داسې یو سوچ چې د چا سره پیدا شوی در ملایې اوس هر مزدوري شوه ده عزت د ملا عزت نشته په ملایې کې خو ګوره ډېر خیرونه دي پنځه وخت لمونځ یې په جماعت باندې دی دغه اوس ته په کم کار کې ته دا شی پیدا کولی شي پنځه وخت لمونځ یې په جماعت دی یوازې نصیحت چا ته په لمانځه کې که په جماعت کې کولی شي چې یو جوړه یې وایي ملا صاحب راولئ چې جوړه راولي نکاح ته ملا صاحب بیایي نکاح وي تړي د کوچنیانو په غوږو کې اذانونه کوي پر اجرو باندې دعاوې دي پر فاتحه باندې دعاوې دي په هر غم و شادۍ کې ته حاضر یې دا خو ډېر غټه خبره ده دا خو ډېر لوی قدر دی دا د آخرت لپاره ډېر غټې خبرې دي داسې سوچ یو څوک نه کوي چې د ملایې مزدوري ښه ده د ملایې مزدوري نه ده ښه په مزدورۍ کې چې ته خپل مانځه ته نه خلاصېږې چې پر وخت یې وایي دا څه کوې چې ته په جماعت کوې نو خامخا به داسې خلک وي چې هغه د ملا په قدر به نه پوهېږي هغه باید پوه کړو چې ملایان قدر لري ملایان احترام لري علم احترام لري علم قدر لري سپین ږیرو ته به ووایو چې تاسو نو داسې مه کوئ چې تاسو نوم د دې ورکړی دی چې یاره فلانی عجبه جوماتي سپین ږیری دی پنځه وخته لمونځ دی په جومات کې او دلته چې نو راشې په مسجد کې کښېنې چې مازې دا ستن پر دا بجو باندې برابر شي ته یې وارې هغه ګړۍ ته ګورې بیا د دې ګړۍ ته وګورې بیا غاړې تازه کړې بیا وایي هلکو ملا چېرې دی ته نو یو پنځه دقیقې کښېنه پښه دې د ګور پر غاړه ده چې اسرائیل علیه السلام تا سره ډېره ځواني وکړي ډېره ځواني وکړي پنځه کاله وخت نه درکوي مرګ خو مشر و کشر نه لري خو بیا هم د عادت داسې راغلی دی اکثره داسې چې سپین ږیري چې یې هغه مرګ ته نږدې نو په مسجد کې کښېنه وایي مؤمن مسلمان چې په مسجد کې ناست دی هغه باید داسې خوشحاله وي لکه ماهی چې په دریاب کې ګرځي ملایان چې د خپلې ملایې سره نه خواطورې کېږي سپین ږیري چې نو هم خپل د کمبلې سره پښې سمې غځوي سپین ږیري چې نو هم داسې کوي چې دلته ځان یې د جوماتي مقتدي نوم یې ځان ته ورکړی دی دلته چې نو بیا خلک په مسجد کې نه فضاوي پنځه دقیقې دوې دقیقې به نسي اوړتلی که واوښتېدی جنجال کوي خو کښېنوس چې کور ته ولاړ شي هلته دې په کور کې هم د سپین سري سره دونه وخت نسي تېرولی د خونه غواړي چې نه ورسره وځي په دې مسجد کې کښېنه یو درود شریف ووایه تلاوت د قرآن وکړه که د قرآن شریف نه دی زده قرآن شریف مچ کړه درود شریف ووایه سبحان الله ووایه اسانه ذکرونه شته چې عوام خلک یې هم کولی شي سبحان الله الحمدلله الله اکبر دا خو داسې اسانه توره دي هر څوک یې کولی شي نو علما چې د علم څه شوق نه ماتوي د امامتو د ملایې څه شوق نه ماتوي سپین ږیري چې نو هم د خپل په ګریوان کې وګورې داسې چې نه کوي چې خلک د دونه غټې هستۍ څه بې برخې کړي او د ځان دپاره آزار د مسلمان خو بیخي نه دی ښه بیا نو د عالم بیا نو د استاذ بیا نو د پیش امامه د دې آزار بیخي نه دی ښه ملا د هېڅ چیز ته دونه بد نه وړي لکه دغه چې ته دی هلته ناست یې هغه ګړۍ ته وګورې بیا دې ګړۍ ته وګورې دا پر ملایانو باندې ډېر غمیږي دوه واره چې ورته وګورې لکه ټک چې به وکړي نور خو نو اوس دا دی د دوی ضرورت دی نو چې اوس په هر مسجد کې جنجال کوي په هر مسجد کې یو دغه سپین ږیری چې دا ګړیانو ته ګوري پخوا خو لاړ شو دا قرآن عظیم شان سهار چې به لمونځ وشو دا سپین ږیرو چې زده بیا نه وم قرآن شریف یې مچ کوي په ځیګر پرې بیا ونیوي مچ بیا کوي پر سترګو بیا کښېږوي په ځیګر پرې بیا ونیوي بیا به د مسجد ته راووتل که بیا زده نه و د قرآن عظیم شان احترام یې کوئ اوس خو نو
د دې بلاو دوام څه قرآن عظیم شان ته نشي ورنځای کېدلی چې اوس یو ټاپره باندې ونه لګوي چې دا بیا څه کوي قرآن شریف دې به ځګر پرې نیولی یو غټ قرآن شریف په مسجد کې پروت و سپېنډوره به مچوي پر سترګو بیا کښېښوي د برکت دپاره په ځګر پرې بیا ونیوي الله پاک جل جلاله بیا په وجود کې یو خوشحالي د قرآن عظیم شان د برکت ور واچول اوس خدای کیسې نو هم کرا در نابابه کېږي خپل په مسجد کې خپل قرآن شریف نسي مچولی سپېنډرې م در شا ګورې وام اخیستې ته ولې وام اخیستی 50 کاله 80 کاله چې دا قرآن شریف مچوي د اوس زمانې نوچکیان چې راله هغه بیا پر تا دونې وامو سم واچوي خپل قرآن مچوي در شا ګورې چې اوس څوک څه راته ونه وایي نو قرآن عظیم شان چې دی ما من شفیع افضل المنزلة عند الله من القرآن داسې د قرآن عظیم شان ښه شفاعت کوونکی نشته په نیاز د خدای جل جلاله قرآن عظیم شان د سړي شفاعت کوي د محشر په ورځ حتی د قرآن عظیم شان یو سورت د سړي شفاعت کوي حدیث مبارک کې راځي وایي د هر شي دپاره زړه شته ترجمه یې دا د هر شي دپاره زړه شته او د قرآن عظیم شان زړه یاسین شریف دی که چا یاسین شریف یو وارې ووایه دا دونه ثواب لري لکه لس واره چې قرآن شریف ختم کړي مخته خداوند سهار یاسین شریف تلاوت یې دی اوس خو نو دم خلک نشي تلاوتولی ولې هر ورځ په دا یوه وخت تلاوت دی نو خو د هغه د تلاوت وخت دی د غرمې پر 12 بجې خو نو بیا سړی داسې نشي کولی چې د باغ د مابین ته راشي بیا یاسین شریف تلاوت دی خو دغه وخت دی تقسیم اوقات دی دا خپلو عباداتو ته جوړ شوی دی سهار یاسین شریف تلاوت کېږي د ماپښین پر لمانځه باندې بیا بل کار کېږي او بل حدیث مبارک کې راځي رسول علیه السلام وایي چې په قرآن عظیم شان کې یو سورت دی که چا دا ډېر وایه د محشر په ورځ بیا دا د سړي شفاعت کوي هغه دا سورة الملک دی چې په پښتو یې موږ تاسې تباره شریف وبولو تباره شریف که چا ډېر ویله د محشر په ورځ دا د سړي شفاعت کوي درس قرآن خلاصه کوي دا یو سورت د سړي شفاعت کوي رسول علیه السلام به ماخستن دا تبارک الذی شریف ویله پخوا په مسجدانو کې ماخستن تباره شریف ویل کېدله اوس خو خلک چې خپل عبادت کوي شاوخوا ګوري تاسې ولې شاوخوا ګورئ شاوخوا خو دې هغه څوک ګوري چې د ګریزۍ مسلې راوړي دا خو د ګریزۍ مسلې نه دي دا خو پخې مسلې دي دا خو در 1000 کاله اضافه د 1400 کالو مسلې دي دا تاسې شاوخوا څه کوئ چې ګورئ بیخي نس ولاس د خپل دین او اسلام او مذهب سره ناولده خپل پخې مسلو باندې عمل کوئ شاوخوا ګورئ دا خو نو مناسب کار نه دی